أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د حساب ورځ دوهمه فته. محترم ورونو، په تیره اوله فته کې موږ وویل د حساب د ورځې حالات که ښه دي که بد ستاسې په اختیار کې دي. بیرې او وارخطایي ته ضرورت نشته. څه چې دې خوښ وي هغه اختیار کړه. د قیامت 50,000 کاله ورځ د 2 رکعتو د لمانځه پر اندازه غواړې؟ د عرش الرحمن سایه غواړې؟ د اور څخه لرېوالی غواړې؟ او که هغه اوږده ورځ خولې، ګرمي، وارخطایي، بیره او پر زنګنو ولاړه غواړې؟ خو اوس راسئ چې د دغې ورځې نور پاته حالات هم پسې بیان کړو. هلته نورې 3 ډلې هم شته چې الله جل جلاله نه و هغو ته ګوري او نه یې بخښي، بلکې هغو لره سخت عذاب دی. دغه 3 ډلې نه د جهنم پر شاوخوا دي او نه هم لرې د مؤمنانو او ملائکو سره ولاړې دي. په هغه حدیث شریف کې چې امام نسائی روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: 3 لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. رواه النسائي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي 3 ډلې دي چې الله جل جلاله د قیامت په ورځ و دوی ته نه ګوري، نه رحم پر کوي او نه یې بخښي، بلکې دوی لره سخت او دردناک عذاب دی. اول هغه څوک چې الله جل جلاله د قیامت په ورځ نور ته ګوري، نه رحم پر کوي او نه یې بخښي، هغه څوک دی چې د مور او پلار عاق او آزاری وي. وروره او خوري، ښه متوجه سه، د مور او پلار آزاری یا هغه څوک چې مور یا پلار یې زهیر کړي او غمجن کړي وي، هغه زوی یا هغه لور چې مور یا پلار یې په خپل بې ځایه خبرو او عمل سره ژړولی وي، الله جل جلاله د قیامت په ورځ نور ته ګوري. دوهم هغه څوک چې الله جل جلاله د قیامت په ورځ نور ته ګوري، نه رحم پر کوي او نه یې بخښي، هغه ښځې دي چې د نارینه‌و تقلید کوي، د نارینه‌و پر قسم لباس اغوندي، د نارینه‌و پر قسم د سر وریښتان جوړوي، د نارینه‌و پر قسم لوبې کوي، فوټبال او والیبال کوي، خپل رقت، نعومت او ښځوالی یې د لاسه ورکړی وي، ژوند یې د نر پر قسم وي. الله جل جلاله دا د یوه هدف او مقصد دپاره پیدا کړې ده، خو دې هغه هدف ته تغیر ورکړی وي، خپل ښځوالی یې پرې ایښی وي او د ځان څخه نارینه جوړ کړی وي. دریم هغه څوک چې الله جل جلاله د قیامت په ورځ نور ته ګوري، نه رحم پر کوي او نه یې بخښي، دیوث دی. دیوث څوک دی او چاته دیوث ویل کیږي؟ دیوث چې موږ دوس ورته وایو هغه څوک دی چې د ده په اهل او کورنۍ کې بد او ناوړه کار کیږي، خو دی یې نه منع کوي او نه یې پروا په کیږي. دیوث هغه څوک دی چې پر خپله ښځه یا د خپل کور پر ښځو غیرت نه لري، د هغو په بدیو او بې حیایي یې پروا نه کیږي. ورونو، دغه د دیوث موضوع ډیره مهمه موضوع ده. که تفصیل ورکوم هم بیریږم، ځکه ممکن ځینې خلق د حق په بیانولو سره زما څخه ناراضه سي، او که تفصیل نه ورکوم هم بیریږم.
ځکه د حق په پټولو یا نه بیانولو الله جل جلاله ناراضه کیږي. څرنګه چې د الله جل جلاله نه رضایت او د هغه عز وجل په حضور کې مسؤلیت د خلقو تر ناراضه کېدلو سخت او مشکل دي، نو زه به هم د الله جل جلاله د بیرې په سبب د موضوع په بیانولو شروع وکم. خدا دې هم درته معلومه وي چې نه معین څوک یادوم او نه مې څوک په نظر کې دی. فقط غواړم چې زموږ د ټولنې دغه بربادونکي رواج او عادت ته متوجه سو او تر توجه وروسته اصلاح پکښې راولو. څرنګه چې زموږ په ټولنه کې ډېر کسان ودغه مهمه موضوع ته اهمیت نه ورکوي، خپل رایه او نظر د الله جل جلاله تر قانون حق او ښه بولي، نو زه مجبور یم چې دغه موضوع په یو څه تفصیل سره بیان کړم. ځکه دغه فتو د ثبتولو او نشرولو څخه زما اساسي مقصد د حق بیانول او په حق سره د مسلمان ورونو او خوندو خبرول دي. شاید چې دغه د حق بیانول زما او نور مسلمانانو د پاره د الهي عذاب څخه د نجات او خلاصون سبب وګرځي. ورونو، دا چې د یو چا ښځه د ورور د اکا د زوی د ماما د زوی د خاله د زوی د وراره خوريي او نورو نامحرمه اقرباو څخه ستر نه کوي یا مخ نه پټوي، یا دا چې د یو چا لور د دې د اکا د زوی څخه یا د ماما د زوی څخه یا د خاله او عمه د زوی څخه ستر او حجاب نه کوي یا مخ نه پټوي. حتی په ځینو کورنیو کې د لاس په ورکولو سره ستړی مسې هم سره کوي. آیا دغه کار حرام دی که حلال؟ د شک وتلی حرام دی. که یې څوک حلال وبولي د هغه پر ایمان بیره ده، ځکه و حرام ته حلال ویل کفر دی. او که یې حرام بولي او پروا یې نه پکېږي، دغه ته دیوس ویل کېږي. هغه دیوس چې الله جل جلاله د قیامت په ورځ نه ورته ګوري او نه عفو ورته کوي. خو بدبختانه زموږ په ټولنه کې پر بې پروا انسانانو سربیره نور هم داسې ډېر کسان شته چې هم ږیرې لري او هم سپین کالي اغوندي، پنځه لمونځونه په جماعت سره کوي، نفلي روژې نیسي او د قرآن مجید تلاوت کوي. پر دغه ټولو سربیره د ښه سړي یا ملا او مولوي نوم هم پر یادیږي. دغه کسان هم دغه الهي امر او الهي قانون د کورنۍ د اتفاق په نامه سره تر شا غورځوي، چې په نتیجه کې د نورو عامو خلقو د پاره دغه د حرام عمل دلیل وګرځي او خلق وایي فلانی هم دغه څه کوي. که دغه کار منع او حرام وای هغه به نه کولای، نو دغه کار د کوونکي لپاره خپل ګناه خو یې خپله سول او د نورو د گمراهۍ سبب هم وګرځېدی. دغه کسان د کورنۍ د اتفاق په نامه په دې خوشاله وي چې لونی او مژندې یې په پوره پیشن او شایسته لباس په تنګو پتلونو او جاکټو کې د لیورو او د اکا د زامنو سره پر یو سترخان ناست وي. ورېنداره او لیور، د اکا زوی او د اکا لور، د تلویزیون او کیبل، د دوش او فیدیو بې حیا فلمونه په ګډه سره ویني. د اختر یا نورو خوشحالیو په مناسباتو کې دغه نامحرمه نارینه او ښځې یو د بل سره غیر شرعي او حرام اختلاطونه کوي. دا خلاصه کوي په ودو او شادیو کې د اکا، ماما، عمه او خاله لونی، د اکا، ماما، عمه او خاله د زامنو و مخته په لوڅو کالو کې رقصېږي. که څه هم دغه رقص د پلار او اکا په حضور کې نه دی، خدا د هغه کورنی ګډ ژوند او د هغه اتفاق میوه او ثمره ده چې پلار او اکا غوښتل. آیا دغه ګډ ژوند د الهي قانون څخه مخالفت نه دی؟ آیا دغه ګډ ژوند څخه فسادونه په وجود نه دي راغلي او کنه راځي؟ او که پر هغو فسادو هم د اتفاق په نامه خاشه اچول کیږي او خوله پر پټیږي. مسلمان ورونو، لږ خپل کړو وړو ته متوجه سي. یو اړخ مو لباسونه د شرعي لباس څخه مخالف دي او بیا مو د شرعي ستر او حجاب مراعات هم نه دي کړی.
د یو چا د ښځې خویندې د ده سره داسې ژوند کوي لکه د ده خویندې چې وي. نن ورځ خوشینیانې نه د اخښې څخه مخ پټوي او نه نوره حیا ځینې کوي. په سفر ورسره ځي، په یوه خونه کې تنها ورسره کښیني، حتی ځینې وختونه په بې پروایي سره لاس هم سره اچوي. آیا دا په کم کتاب جائز او روا دي؟ یو عالم چې د دغسې موضوعاتو په باره کې خبرې کولې، د خپل وعظ او نصیحت په منځ کې یې دغه قصه بیان کړل. عالم وویل: زه د خپلو نورو ملګرو سره په ریلګاډۍ کې په سفر تلم چې یو سپین پوسته سړی چې سپین قمیص، پتلون او نیکټایي یې اغوستې وه راوختی او زما د کرسۍ پر مقابل په هغه بله کرسۍ کې کښېنستی. زه د خپل کتاب په مطالعه مشغول وم. د پرله پسې ماته کتل. کم وخت چې ما ده ته وکتل، داسې معلومېدی لکه دی چې زما د کتلو په انتظار کې و او راته ویې ویل: یا شیخ، داسې ښکاري لکه ته چې عالم او د اهل دین څخه یې، او زه یوه پوښتنه لرم. آیا اجازه راکوې چې هغه پوښتنه در څخه وکړم؟ ما ویل: هو، په دلاوري سره خپله پوښتنه کوه. ده وویل: آیا دا صحیح ده چې اسلام وښځې ته دا اجازه نه ورکوي چې د نورو سره دې په تعلیم او نورو وظیفو کې بې له ستره یا حجابه ګډون او اشتراک وکړي؟ ما ویل: هو. ده وویل: ولې؟ ما ویل: دا کار په اسلام کې په آیات او حدیث سره منع دی، او بیا مې په دغه موضوع کې شرعي دلایل ورته بیان کړل. په دغه باره کې زما او د خبرې ډېرې اوږدې سوې، څو په آخر کې ده راته وویل: اصلا د نارینه او ښځو په ګډ ژوند کې پر هر انسان د خپل ځان کنټرولول لازم دي، او کم وخت چې صبر او کنټرول موجود سي، بیا نو د نارینه او ښځې د ګډون څخه کم ممانعت نسته. دا چې یو انسان خپل ځان کنټرول کړي، بیا نو اختلاط یا ګډ ژوند څه پروا لري؟ د په خپلو خبرو کې دغه د ځان د صبر او کنټرولولو جمله څو واره تکرار کړل. ما د خپل ځان سره وویل: دغه نفر د هغو کسانو څخه دی چې الله جل جلاله د هغو په باره کې فرمایي: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. یعنی د دوی ظاهري سترګې نه دي ړندې، مګر د دوی هغه زړونه چې په سینو کې دي ړانده دي. دغسې کسان په شرعي نصوصو سره پر لار نه برابرېږي، نو مې د ده د قانع کولو دپاره یوه بله لار یا بله حیله اختیار کړل. هغه دا چې د خپل بکس څخه مې یوه دانه لیمو راویستی او د ده په حضور کې مې په چاړه 2-3 ځایه کړی، او بیا مې وده ته وویل: په صدق او وجدان سره قسم در کوم چې بې له حق څخه به بل څه نه وایه، او حق د دې حقداره دی چې متابعت یې وسي. آیا د دغه لیمو په پرې کولو سره ستا په خوله کې ناړې نه سوې پیدا؟ زموږ په اصطلاح خولې دې اوبه ونه کړې؟ سړي ویل: هو. ما ویل: هغه صبر او د ځان کنټرولول چې تا په تکرار سره یادول څه سوه؟ چاړه او لیمو زما په لاس کې وه او لیمو ما پرې کړی، ستا خولې ولې اوبه وکړې؟ ده وویل: کم وخت چې یو تریو شی د چا مخ ته پرې کېږي، خامخا یې خوله اوبه کوي. ما وویل: کم وخت چې سترګې څلور سي او غوړي د لمر و مخ ته کښېښول سي، خامخا ویلې کېږي. نو د اختلاط څخه خامخا فساد پیښیږي، او شیطان د انسان د وینې په رګو کې ګرځي، او نفس خامخا انسان په بده سره امر کوي. الله جل جلاله فرمایي: ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. یعنی بېشکه چې نفس خامخا او هر وخت په بدي سره امر کوونکی دی، بې له هغه نفس څخه چې زما رب مهرباني پر کړې وي. ان شاء الله د قصې په مطلب به پوهېدلی یاست. زه د نورو واضحه او صریحه خبرو څخه ځان ژغورم، که نه په دغه باره کې ډېرې واضحه او صریحه واقعې پېښې سوي قصې را سره سته. نو خدای ته وګورئ، که په خپلو کورو کې پتلون، لس لباسونه او اوږده بارچاکونه نسئ منع کولی، نو لږ تر لږه میږي او شرموښان خو مه سره ګډوئ. دا زه نه وایم، بلکې رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي: الحمو الموت، متفق علیه.
یعنی د ښځې د پاره د میړه ورونه ورېرونه خوریان د اکا او ماما زامن د خاله او عمه زامن او نور د میړه ټول اقربا مرګ او هلاکت دی. البته د دغه حکم څخه د میړه پلار چې خسر دی او د بلې ښځې څخه د میړه اولادونه چې بنزیان ورته ویل کیږي وتلي دي. د هغه ویل سوي حدیث شریف په پاته حصه کې نور هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: وثلاثه لا يدخلون الجنه العاق لوالديه والمدمن على الخمر والمنان بما اعطى رواه النسائي. یعنی درې ډلې دي چې و جنت ته نه داخليږي. اول هغه څوک چې مور یا پلار عاق کړی وي. دوهم هغه څوک چې د شرابو عملی وي. دریم هغه څوک چې چاته شی ورکړي او بیا پر هغه چا منت او احسان اجدي. څرنګه چې دغه درو ډلو څخه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قول و جنت ته نه داخليږي، اوله هغه ډله ده چې د مور یا پلار د طرفه عاق شوی وي. نو دغه آزاریانو په باره کې یو څه معلومات ضروری دي. خو ما دغه بحث تر لیکلو د مخه د مور او پلار د آزارولو یا د هغو سره د ښې معاملې کولو په باره کې یو بحث لیکلی دی چې هم د کتاب په شکل چاپ شوی دی او هم په پټو کې نشر شوی دی. نو د دې لپاره چې اوسنۍ بحث مو اوږد نسی، نو د مور او پلار د آزار په باره کې به یوازې هغه احادیث را نقل کړم چې فقيه ابو لیث السمرقندی رحمه الله په خپل هغه کتاب کې بیان کړی دی چې د عقوبه اهل الكبائر په نامه سره یادېږي. عقوبه اهل الكبائر. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: د جهنم په اور کې د مور او پلار د آزاری او د ابلیس په منځ کې یو طبقه فرق دی. نو د مور او پلار آزاری په اور کې د ابلیس همسایه یا گاونډی دی، او هغه څوک چې د مور او پلار سره احسان کوي د هغو او انبیاو په منځ کې په جنت کې یو درجه فرق دی. نو د مور او پلار سره احسان کوونکی په جنت کې د انبیا علیهم السلام همسایه دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: په هغه شپه چې زه معراج یا اسمان ته بوتلل سوم، ما هلته داسې خلق ولیدل چې د اور د درختو په تنو ځړېدل. نو ما هغه ملک ته چې پر اور مقرره ده او مالک نومیږي وویل: یا مالک، د دغو خلقو ګناه څه شوه؟ مالک وویل: دغو خلقو خپلو مندو او پلرو ته ښکنځل کول. نو زما رب جل جلاله زه امر کړم چې دوی د اور د درختو په تنو وزړوم او د دوی ژبې د دوی تر سټانو راوباسم. نو زه د دوی ژبې د اور په چنګکانو د دوی تر سټانو راباسم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: که چا خپل مور او پلار ته بد وویل، د په قبر کې به د پر سر د ټولو هغه بارانو د څاڅکو په شمیر چې د اسمان څخه مځکې ته رالوېدلي دي یا را اورېدلي دي د اور سکروټې واورول شي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: هیڅ شی ما دونه نه ستړی کوي لکه څونه چې د هغو کسانو د پاره ستړی کېږم چې مور او پلار عاق کړي وي. وایي زه به په جنت کې یم او د دوی هغه چیغې او بغارې به واورم چې تر وهلو لاندې یې وهي، او د دوی ژړا به اورم. زما زړسوی به ما راولي چې تر عرش لاندې سجده وکړم او د دوی دپاره شفاعت وکړم. الله جل جلاله به راته وفرمایي: یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، سر دې راپورته کړه، دغه د مور او پلار آزاریان خلک زه د اور څخه نه راباسم تر څو چې مور او پلار یې ځینې راضي نسي او خپل حقوق ورونه بخشي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: زه بیرته خپل ځای ته راسم او په نورو کارو مشغول سم، بیا د دوی چغاري او ژړا واورم، بیا تر عرش لاندې و الله جل جلاله ته پر سجده سم. الله جل جلاله و فرمایي: سر دې راپورته که، هر څه چې غواړې درکوم یې بېله دغه آزاریانو څخه. دوی به تر هغو د اور څخه راونه نوځي تر څو چې مندې او پلرونه یې راضي نسي.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي زه خپل ځای ته رهیسم او دوی هیر کړم بیا د دوی جړه او زګیروي واورم نو وایم الهي مالک ته امر وکړه چې د دوزخ د هغې طبقې دروازه را خلاصه کړي کم چې دوی ته عذاب ورکول کیږي چې زه د دوی عذاب ووینم ځکه زه لوی لوی چغې او بغارې اورم الله عز وجل وفرمایي مالک ته مې دغه کار امر وکړي نو زه مالک ته ورسم او هغه دروازه را خلاصه کړي زه هلته نر او ښځې ووینم چې د اور د درختو په تنو ځړېږي او د دوی پر عذاب مقرره ملایکې یې د اوسپنې په چوکشانو پر سرو وهي او ځینې نورې ملایکې یې د اور په نیزو په نس او په بغلو کې وهي او ځینې نورې ملایکې یې د اور په قمچینو یا چلاخو پر شا او رنو وهي تر پښو لاندې ماران او لړمان ګرځي او دوی وهي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي زه د خپل رحمت په سبب وژاړم او بیا تر عرش لاندې سر پر سجده کښېږدم الله جل جلاله وفرمایي دوی بې له رضایت څخه د خپل مور او پلار دغه اور څخه نسی وتلی نو زه ووایم یا رب د دوی مور او پلار چیرې دي الله جل جلاله وفرمایي د جنت په منزلو کې دي ځینې په اعراب کې دي ځینې په جنت عدن کې دي او ځینې په نور ځایو کې دي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي نو زه ووایم الهي و سیدي هر هغه څوک چې د هغه اولاد په اور کې وي هغه راوښیه الله جل جلاله هغه راوښي او زه هغه ته ورسم او ورته ووایم که تاسو خپل اولادونه ووینئ چې اور یې غوښې خوړلې دي هډوکې ورسوځلې دي رنگونه یې ورهلا کړي دي او ملائکه پر مقرره دي چې عذاب ورکوي زما زړه د دوی چغارو او بغارو راغمجن کړی د مور او پلار هغه د دنیا حالات او د خپل اولادو ناوړه اخلاق ورپیاد سي نو مور یې وایي پرېږده یا رسول الله چې په عذاب کې وي څرنګه چې د ماته ښکنځل کول زه یې سپکولم او زما زړه یې زهیراوه د مال او پیسې درلودلې او زه وږی بېدېدلم خپل ګرانی ماینې ته کالی ورانیول او زه لسوم هغه بل بیا وایي پرېږده چې په عذاب کې وي ما چې به د مصلحت او فائدې د پاره خبره ورته وکړل د به وهلم او شړلم داسې او داسې را سره کول نو د مندو او پلرو په زړو کې هغه د دوی د اعمالو په سبب حقد پاتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي زه ورته وایم دنیا تیر سول نو هغه چې تیر سو هغه تیر سول اوس دغه و تاسو ته زما د راتګ په سبب وبخشي په دغه وخت کې الله جل جلاله راته وفرمایي یا حبیبي یا محمد دوی مجبوره کوه زما په عزت او جلال سره قسم وي چې زبه د دوی اولادونه د اور څخه راو نه باسم مګر د دوی د زړو پر رضا داسې رضا چې زه د دوی د زړو څخه په هغه خبر یم نو زه وایم یا رب دغه د دوی منځ او پلرونه امر کړه چې زما سره و جهنم ته ولاړ سي او د خپل اولادو عذاب وویني شای چې پر ورحمیږي الله جل جلاله دغه منځ او پلرونه امر کړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ولاړ سي نو دوی هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره رهیسي او جهنم ته ورسي مالک هغه پر جهنم مقرره ملکه دوی ته د جهنم دروازه ور خلاصه کړي کوم وخت چې دغه منځ او پلرونه د خپل اولادو عذاب وویني نو وژاړي او وایي موږ نو خبر چې دوی په دغه شدید عذاب کې دي نو هر مور او پلار خپل لور او خپل زوی ته ورناري کړي کوم وخت چې دغه دوزخیان د خپل مندو او پلرو اوازونه واوري ژاړي او هر یو خپل مور ته وایي ای مورې اور می سینه را وسوځل عذابو هلاک کړم ای مورې ته هغه مور نه یې چې یو ساعت به په لمر کې کښېنستم تا به نارې را باندې وهلې ای مورې ته څنګه زما په عذاب راځي او خوشاله یې ای مورې آیا رحم نه را باندې کوي آیا زما پر پوست او هډوکو نه رحمېږي مندې او پلرونه به وژاړي او وبه وایي زموږ حبیبه محمد صلی الله علیه و آله وسلم د دوی شفاعت وکړه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به وایي دوی دغه اور څخه بل شی نسی استلای بل ستاسو شفاعت څخه ځکه الله جل جلاله ستاسو په سبب پر دوی په قهر سوی دی نو به دغه منځ او پلرونه وایي
زموږ اله، زموږ بادار او زموږ مالکه، د دغه عذاب څخه د دوی په ایستلو پر موږ احسان وکړه. الله جل جلاله به د دغه دوزخي مور ته ووایي د خپل اولاد څخه دې راضي سوې؟ او ای پلاره ته هم د خپل اولاد څخه راضي سوې؟ دوی به ووایي هو. نو به الله جل جلاله وفرمایي هر هغه څوک چې د هغه مور او پلار د هغه د وتلو اجازه کړې وي هغه دې وایستل سي، او هر هغه څوک چې مور او پلار یې د وتلو غوښتنه نه وي کړې هغه دې تر هغو په دغه عذاب کې پاتې وي، تر څو چې زه د خپلې خوښې سره موافق د دوی په باره کې قضاوت کوم. نو به دغه کسان چې مور او پلار یې ځینې راضي سي د دوزخ څخه راویستل سي او دوی به سکاره ګرځېدلي وي، نو به د حیوان د ولې یا چینې اوبه پر دوی توی سي او پر دوی به غوښه، پوست او ریښتان راشنه سي او جنت ته به داخل کړل سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که څوک په داسې حال کې مړ سو چې مور او پلار ځینې ناراضه وه هغه ته به د جنت بوی ورونه رسیږي. د مور او پلار ازاری ته ووایه هر ښه کار چې کوي ثواب نه درکول کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د الله جل جلاله رضا د مور او پلار په رضا کې ده او نه رضایت د مور او پلار په نه رضایت کې دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که چا مور او پلار آزار کړل د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نافرمانی وکړل. د مور او پلار آزاری چې په قبر کې کښېښول سي قبر یې داسې کښېکاږي چې پښتۍ یې سره تیرې سي، او هغه چې په جهنم کې تر ټولو سخت عذاب ورکول کیږي هغه درې نفره دي: د مور او پلار آزاری، زنا کوونکی او مشرک بالله عز وجل. یو د شو او صالح خلکو څخه وایي یو شپه په یو هدیره کې رهي وم، پر یو قبر ورغلم چې د هغه څخه اور راوتی، ورته ودرېدلم او ورته کتل مې چې قبر وچاودی. د قبر څخه یو تور سړی چې په لاس کې د اوسپنې سوټۍ وو او یو خر راووتی. دغه سړی به دغه خر پر سر په سوټي واهه او خره به نارې وهلې. بیا یې دغه خر د اور په زنځیر کش کړی او په قبر یې ننوستی. دغه سړی هم په قبر پسې ننوتی او قبر پر بند سو. زه په فکر او تعجب کې سوم، څو پر یوه ښځه پیښ سوم. د هغې ښځې څخه مې د دغه سړي او خره په باره کې پوښتنه وکړل. ښځې راته وویل دغه خر یو سړی و چې زنا یې کول او شراب یې څښل، خو مور به یې قهر او غضب پر کاوه. ده به مور ته ویل رایېږه لکه خر چې رایېږي، داسې نارې وهه لکه خر چې نارې وهي. کوم وخت چې دغه سړی مړ سو الله جل جلاله په قبر کې خر ځینې جوړ کړي او اوس هر شپه دغه تور سړی د قبر څخه راوځي، دی وهي او د اور په زنځیر یې راکشوي او په وهلو کې ورته وایي ای خره، بیا یې بیرته قبر ته ننباسي او قبر پسې بند سي. الله جل جلاله دې موږ او تاسې د جهنم د عذاب څخه او د جبار د قهر څخه او د دوزخیانو د عمل څخه په خپل فضل او کرم سره وساتي. آمین یا ارحم الراحمین. ورونو موږ هغه حدیث شریف بیاناوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وثلاثه لا يدخلون الجنه العاق لوالديه والمدمن على الخمر والمنان بما اعطى. یعنی درې ډلې دي چې جنت ته نه داخليږي. اول هغه څوک چې مور یا پلار یې آزار کړی وي، دوهم هغه څوک چې د شرابو عملی وي، دریم هغه څوک چې چاته شی ورکړي او بیا پر هغه چا مننت او احسان اجدي. د مور او پلار د آزاری بیان خو مو تر یوې اندازې واورېدی. اوس د حدیث شریف و دوهمې ډلې ته راسه چې هغه شرابي یا هغه څوک دی چې شراب څښي. نو په ویل سوي حدیث شریف کې دوهمه ډله چې جنت ته نه داخليږي هغه څوک دی چې شراب څښي. څرنګه چې نن ورځ موږ په ځینو وطندارانو کې که په خارج کې دي که په داخل کې د شرابو څښل تر ډېرې اندازې عام او عادي ګرځېدلي دي، نو دا ښه او بهتره بولم چې د شرابو د څښلو او شرابیانو لږ څه هغه سزاوي بیان کم کومې چې وده ته د قیامت په ورځ ورکول کیږي او په دې دنیا کې هم د ژوند او د ټولنې د خرابۍ سبب ګرځي. اول هغه کسان چې د شرابو د څښلو عادت لري
نسبت و نورو انسانانو ته په دوی کې د قسم قسم مرزو د نشریدلو امکانات ډیر دي. کوم وخت چې د سیګریټ څکول د ځینو مرزو لکه د ستوني د سږي د اینې د مرزو سبب ګرځي، د شرابو چښونکي تر هغو ډیر د خطرناک مرزو سره مخامخ دي. دوهم، که یو شرابي انسان د یوې مریضۍ یا نورو حوادثو په سبب و اپریشن یا ډاکټري عملیاتو ته ضرورت پیدا کړي، نو علاج کوونکی ډاکټر او د نشې ورکولو ډاکټر دواړه په تردد او تشویش کې وي، ځکه هغو ته دا معلومه ده چې د شراب چښلو په سبب د دوی د عملیاتو د کامیابی په مخ کې ډیر خنډونه شته. دریم، په هغه ملکو کې چې شراب ډیر چښل کیږي لکه ایټالیا، فرانسه، انګلستان او داسې نور ملکونه، هلته په شرابیانو کې خاص مرزونه نشر دي چې ډیر یې د اینې مرزونه دي. شراب سربیره پر دې چې د چښونکي لپاره مستقیم ضررونه لري، د ټولنې لپاره هم ډیر مهم او خطرناک ضررونه په وجود راوړي. مثلا کم څوک چې شراب وڅښي او عقل د لاسه ورکړي او بیا موټر چلوي، دغه څوک یوازې دا نه چې خپل ځان په خطر کې اچوي، بلکې ډیر دا امکانات شته چې وداسې حادثه دې په وجود راوړي چې د ټولنې و نورو افرادو ته دې لوی ځاني او مالی خطرونه پیښ کړي. پر دې ټولو سربیره د شرابو چښل او د شرابو عملي کېدل و خپل ملکو او وطنو ته لو اقتصادي ضربه ده. هغه پرمختللي ملکونه د دغه شرابیانو د علاج لپاره په میلیونو ډالرونه مصرفوي، او دوی وایي چې دغه د علاج کولو مصرفونه نسبت و هغه ته چې موږ د ټولنې یو فعال عضو یا یو فعال فرد د لاسه ورکوو او یو محمل انسان ځنې جوړیږي ډیر جزئی مصرف دی. په حقیقت کې دغه ملکونه دوه تاوانه کوي. یو دا چې د شرابیانو په علاج کولو کې ښکارا مصرفونه کیږي، او بل د پردې تر شا هغه مادي ضرر و دوی ته متوجه دي چې په دغه مادي ټولنه کې دغه شرابي د ټولنې یو معتل او بیګټي یا بې انتاجه فرد وګرځېدي. زما دغه خبرې چې د شرابو صحي او اقتصادي ضررونه بیان کړل، که څه هم د اسلامي عقیده و خاوندانو ته متوجه دي، خو خاصتا د هغه کسان ډیر ورته متوجه سي چې دوی د اسلام او آخرت نه بلکې د بشریت او انسانیت غمخوره دي، ځان دې پوکړي چې د شرابو په چښلو کې اول د چښونکي لپاره د ځان د صحت او د اقتصاد شخصي ضررونه پراته دي، دوهم د ټولنې د افرادو ځاني او مالی ضررونه پکښې پراته دي، دریم د دولت و عام اقتصاد ته لوی او قوي ضرر رسوي. خو اوس به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مطهره احادیثو کې د شرابو هغه ضررونه او سزاوي بیان کوم کومې چې شرابي ته د قیامت په ورځ او آخرت کې پیښیږي. په هغه حدیث شریف کې چې ابو داود یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. الله جل جلاله پر شرابو او د شرابو پر چشونکي، پر ساقي، پر خرڅونکي او رانیونکي، پر جوړونکي او هغه څوک چې د لپاره جوړیږي، پر ورونکي او هغه څوک چې ودته ورول کیږي لعنت ویلي دي. همدارنګه په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: پر شرابو، د هغو پر چشونکي، د هغو پر ویشونکي، د هغو پر خرڅونکي، د هغو پر رانیونکي، د هغو پر وړونکي او پر هغه چا چې هغه ته ورول کیږي، د هغو پر جوړونکي او پر هغه چا چې د هغه د پاره جوړیږي او د هغو د قیامت پر خورونکي لعنت ویل سوی دی. چې دغه ټول لس نفر سول، یعنی د شرابو په کار ټول مشغول کسان د الله جل جلاله د رحمت څخه لري او شړل سوي دي. خو په خپل پر شرابو د لعنت ویلو څخه مقصد دا دی چې شراب نجس او چښل حرام دي، او هغه نور 9 نفر د الله جل جلاله د رحمت څخه لري او شړل سوي دي. په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذی روایتوي، وايي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل:
من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب الله عليه فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. قيل يا أبا عبد الرحمن وما نهر الخبال؟ قال نهر من صديد أهل النار. يعني کچا شراب وچشل الله جل جلاله د څخه 40 ورځې لمونځ نه قبلوي، او که یې توبه وکړل الله جل جلاله به یې توبه قبول کړي. که یې بیا شراب وچشل الله جل جلاله د څخه 40 ورځې لمونځ نه قبلوي، او که یې توبه وکړل الله جل جلاله به یې توبه قبول کړي. که یې بیا شراب وچشل الله جل جلاله د څخه 40 ورځې لمونځ نه قبلوي، او که یې توبه وکړل الله جل جلاله به یې توبه قبول کړي. که یې څلرم وار بیا شراب وچشل الله جل جلاله د څخه 40 ورځې لمونځ نه قبلوي، او که یې توبه وکړل الله جل جلاله یې توبه هم نه قبلوي. او د خبال د ولي څخه به چشل په وکي. یو چا د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما څخه پوښتنه وکړه چې د خبال واله څه شي ده؟ ده وویل د دوزخیانو د نوو یا د زخمو د ژړو اوبو واله ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به شراب چښونکی په داسې حال کې راسي چې مخ به یې تور وي، سترګې به یې داسې کږې وي چې یوازې سپین یې معلومیږي، ژبه به یې پر ځګر راځړېږي، ناړې به یې د وینو په رنګ یا شکل رابهیږي. خلق چې یې د قیامت په ورځ وویني نفرت به ځینې کوي. د شرابو وچښونکي ته سلام مور اچوي، چې مریض سي پوښتنې ته یې مور دی، چې مړ سي د جنازې لمونځ مه پر کوئ. بېشکه شراب چښونکی د الله جل جلاله په حضور کې داسې دی لکه د بوتانو عبادت کوونکی. سبحان الله. الله جل جلاله د شرابو چښونکی داسې بولي لکه د بت عبادت کوونکی. نو ځکه امام شوکانی رحمه الله وایي چې دغه د شرابي د پاره د شدید عذاب وعده ده، او دا داسې تهدید دی چې تر هغه لوړ تهدید نسته. ځکه د بوتانو عبادت هغه تر ټولو شدید کفر دی، او د بت عبادت کوونکی د هغه شدیدو کافرانو څخه دی. نو کوم وخت چې الله جل جلاله د شرابو چښونکی د بت د عبادت کوونکی سره برابروي، په دې کې د پوهانو او هوښیارانو خلقو د پاره دا اشاره ده چې د شرابو وچښونکي ته ډېر سخت عذاب او شدیده جزا ورکوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. يعني هر نشکونکی خمر دی او هر نشکونکی شی حرام دی، او که چا په دنیا کې شراب چښل او په داسې حال کې مړ سو چې دی د شرابو عملی وو او توبه یې نه ځینې وکړل، دغه څوک به په آخرت کې د جنت شراب ونه چښي. د دغه حدیث شریف څخه دوه مقصد اخیستل کیږي. اول، هر هغه شی چې شراب غوندې مستی او نشه راولي په هر نامه سره چې یاد کړل سي او د هر شي څخه چې جوړ کړل سي هغه حرام دی. دوهم، که څه هم د شرابو چښونکی په خپل نور عمل سره د جنت وړ او لایق وګرځي او جنت ته داخل هم سي، خو په جنت کې به د جنت د شرابو څخه محروم وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ما اسکر کثیره فقلیله حرام. یعنی هر هغه شی چې ډیر یې نشه راولي د هغه شی لږ هم حرام دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ثلاثه لا يجدون ريح الجنه وان ريحها يشم من مسيرة 500 عام مدمن خمر وعاق والديه والزاني اذا لم يتب. يعني درې ډلې دي چې د جنت بوی نو رسیږي،
حال دا چې د جنت بوی د 500 کالو د لارې د لريوالي پر اندازه بویول کیږي. که څوک د جنت څخه د 500 کالو د لارې پر اندازه لري وي بیا هم د جنت بوی ورسیږي. خو دغه درې ډلې به د جنت څخه دونه لري وي چې د جنت بوی به هم ورونه رسیږي. هغه درې ډلې کومې دي؟ هغه درې ډلې کومې ډلې دي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې راښیي او فرمایي د شراب عملی، د مور او پلار عاق او زناکار. دا په دې شرط چې دغه کسان د خپل عمل څخه توبه ونکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي یخرج شارب الخمر من قبره انتن من الجیفة والكوز معلق في عنقه والقدح في يده ويملأ بين جلده ولحمه حيات وعقارب ويلبس نعلين من نار يغلي بها دماغه ويكون قبره حفرة من حفر النار ويكون قرينه فرعون وهامان. یعنی شرابي انسان به د قبر څخه داسې راپورته کیږي چې تر هغه مردار سوی او پړسېدلی حیوان به هم بدبویه وي. هغه حیوان چې مردار سوی او پړسېدلی وي او بیا شوړېدلی وي د شرابي به تر هغه هم بدبوی ځي. او د شرابو بوتل یا کوزه به هم په غاړه زړیږي او د شرابو جام به په لاس کې وي. د بدن پوست او غوښو منځ به په مارانو او لړمانو ډک وي او د اور چوټي به په پښو وي چې د هغو چوټو د ګرمۍ او حرارت څخه به د سر ماغزه ایشي او قبر به د اور د شیلو څخه یو شیله وي او ملګری به فرعون او هامان وي. ورونو، د شرابو چښل په ټولو آسماني کتابو کې حرام او منع دي. دا چې نن ورځ يهود یا نصارا وایي چې زموږ په دین کې شراب نه دي منع، دا هغه د دوی اړول سوی دین دی. دوی په خپل مقدسو کتابو کې تغییر او تحریف راوستلی دي. اصلا دوی د هغه خپل دین او خپل کتاب څخه منکر او بیزاره دي چې دغه خبرې د اثبات لپاره یوازې دغه راتلونکي حدیث شریف نه بلکې د دوی د ځینو کنیسو رئیسانو هم د خپل مقدسو کتابو په حواله شراب حرام بللی دي. مثلا د سوریې د کنیسو رئیس الارتوزکس د شرابو د حراموالي د پاره د دوی د مقدس کتاب څخه دلایل وړاندې کړي دي او بیا وایي د خبرو خلاصه ده چې ټول مسکرات یا نشکونکي شیان په هر آسماني کتاب کې حرام بلل شوي دي او دا هم فرق نه کوي چې دغه مسکرات د انګورو څخه جوړ شوي وي یا د نورو موادو څخه لکه اوربشي، خرما، عسل، سیب او داسې نور. همدارنګه د دوی په معتبره کتاب العهد الجدید کې بولس د افس وخلق ته لیکي په شراب سره خپل ځانونه منشه کوي ځکه په هغه کې بے حیايي ده او داسې نور. خو اوس په دغه باره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قول هم واوري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د شرابو چشونکي به د قیامت په ورځ د خپل قبر څخه په داسې حال کې راپورته کیږي چې نس او پوندې به یې پړسېدلې وي، ژبه به یې پر ځیګر راځړېږي، په نس کې به یې اور وي چې دننه نس به یې خوري. دغه د نس اور به یې داسې لوړ آواز لري چې خلق به ځینې بیریږي. لړمان به یې د پوست او غوښې په مابین کې پر لاوړي. د اور چوټي به یې په پښو وي چې د هغو څخه به یې د سر ماغزه ایشي او بیا به په اور کې د فرعون او هامان ملګری وي. که چا و شرابي ته یوه ګوله خواړه ورکړل الله جل جلاله به د هغه پر بدن ماران او لړمان مسلط کړي. که چا د شرابي یو حاجت ورپوره کړي هغه د اسلام پر نړولو کومک وکړي. که چا و شرابي ته پور ورکړي هغه د یو مؤمن پر وژلو کومک وکړي. که چا د شرابي سره ناسته ولاړه کول الله جل جلاله به د قیامت په ورځ بلا حجت او بلا دلیل حشر کړي. که چا شراب چشل داغه سره د نکاح دوستی مکوي، یعنی څوک چې خپل قریبه داغه په نکاح نور کوي. که شرابي مریض سو پښتني ته مورځي زما د قسم په هغه ذات سره وي چې زه په حق سره نبی را لېږلی یم. شراب نه دي چښلي بې له هغه چا چې په تورات،
انجیل زبور او فرقان کې ملعون وي او که چا شراب وچښل پر ټولو هغه شیانو کافر سو چې الله جل جلاله پر خپل انبیا علیهم السلام نازل کړي دي او شراب بل کافر بل څوک حلال نه بولي او بشک چې الله جل جلاله په خپل عرش او جلال سره داسې قسم یاد کړی دی که چا په دنیا کې شراب وچښل د قیامت په ورځ به داسې تږی کم چې زړه به سوځل کیږي او ژبه به پر ځګر پرته وي یا تر ځګر راوتلې وي او که چا زما د پاره د شراب چښل پرېښول یعنی یو څوک وایي زه په دې سبب شراب نه چښم چې الله جل جلاله منع کړی دی د جنت په شراب به زما تر عرش لاندې په معزز او مشرف په حضور کې وبکړم او زما په هغه ذات سره قسم دی چې زه په حق سره نبی را لېږلم که چا شراب وچښل الله جل جلاله به د قیامت په ورځ ملائکه ته وفرمایي دی ونیسي او یا زره ملکی به د دوه طرف ته په چابکی سره ورسي او کوشش وکوي چې یو تر هغه بلی د مخسي او پړ مخې به کشوي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت دی چې وی فرمایل کوم وخت چې یو بنده په دې دنیا کې یو ور شراب وچشي زړه یې تور سي او کید لطفا پتا واړو